د مومن سپورټس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا د یوې بلې ویډیو سره ستاسو خدمت کې یو. مخکې نه چې ویډیو ته لاړ شو او تاسو ته نننۍ ویډیو در وړاندې کړو، نو له تاسو ټولو هیله کوو چې لومړی خو د مومن سپورټس چینل سره سبسکرایب کړئ او که سبسکرایب کړئ مې نو کوشش وکړئ له نور ملګرو سره شریک کړئ تر څو زیات نه زیات مینوالو ته دغسې زموږ دغه اوسنۍ او راتلونکې ویډیوګانې ورسیږي. راځو د نننۍ ویډیو په اړه باندې، او نننۍ ویډیو د یو داسې لوبغاړي په اړه ده چې په کابل کا سیواګ باندې مشهور. دغه لقب نوموړي ته هندي رسنۍ ورکړی و او وجه دا وه چې کله به هم چې کریم صادق د افغانستان لپاره 40 اوریزه 50 اوریزه فرست کلاس لوبه پیلوله، نو د هغه لومړی شاټ به 6 یا 4 اوریزه وه. ورته کارنامې نوموړي په وار باندې په بېلابېلو نړیوالو سټیجونو او میدانونو کې نندارې ته وړاندې کړي دي. کابل کا سیواګ په اړه باندې وروستی خبر دا دی چې نوموړي له کرکټ څخه د مخخې یا ریټایرمنټ اخیستلو اعلان کړی دی. موږ ټول په خواشیني یو، خو د کرکټر او ورزشکار په ژوند کې دغسې شیبه ورځ راځي چې باید له خپل مسلک سره مخه وکړي. که څه هم کریم صادق له نړیوال کرکټ سره مخه کوي، خو په کرکټ کې پاتې کیږي. د نوموړي خدمتونه د افغانستان لپاره په فیلډ کې دننه او له فیلډ څخه بهر د ستاینو دي، ځکه کریم صادق اوس مهال په یوه چریټي خیریه بنسټ کې کار کوي او د هغې مشري په غاړه لري. نو د کرکټ نه اخوا هم نوموړی د وطن او د هیوادوالو په خدمت کې دی. د کریم صادق په اړه باندې ډېر زیات مینوال نه پوهېږي، په ځانګړې توګه هغه مینوال چې په دغې لسیزه کې کرکټ ته مخه کړې ده او کرکټ ګوري. خو کریم صادق سره چې څومره ما وخت تېر کړی دی، څومره سفرونه ما کړي دي، له 2005 کال راهیسې زه کریم صادق په رسمي توګه باندې پیژنم. کریم صادق سره ما سفرونه کړي دي، ورلډ کپ 2010 ویسټ انډیز ته، 2009 کال کویټ ته، 2010 کال کې چې کوم کوالیفایر وشو، 2012 کال کې چې کوم کوالیفایر وشو نړیوال جام ته، په هغې ټولو کې زه کریم صادق سره وم. 2010 2012 2014 او 2014 کال 20 اوریزه کرکټ نړیوال جام کې کریم صادق د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی و. دغه راز په ایشیا کپونو کې هم له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره ملګری و. کیدای شي تاسو ټول کرکټ فو ته لاړ شئ یا هغه لوبو ته لاړ شئ چې هغه په تلویزیون باندې ښودل شوي دي، خو زه درته د هغو لوبو معلومات درکوم چې کریم صادق هغه مهال د افغانستان په لوبډله کې لوبېده، خو زیاتره مینوال هغه په اړه باندې نه په تلویزیون کې او نه هم په کرکټ فو کې معلومات درلودل. 2002 کال کې هغه د لومړي ځل لپاره د پاکستان په ګریډ 2 سیالیو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په تشکیل کې ولوبېده. تر 2009 کال پورې دغسې لوبې ترسره کړې چې هغه په نړیوالو رسنیو کې هغې کوریج یا پوښښ نه اخیسته. خو کریم صادق داسې یو لوبغاړی و چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کپتاني کړې ده، د کرکټ ملي لوبډلې وکټ کیپر و، د کرکټ ملي لوبډلې بهترینه اوپننګ بیټسمین و، دغه راز آف بریک بالر او یو بهترینه فیلډر و. دومره ذمهوارۍ سره نوموړي په ډېره ښه توګه باندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نمایندګي او استازیتوب کړی دی. کریم صادق د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هغه سرمایه وه چې د کرکټ ملي لوبډلې ته یې په خپل پیلیز او اوپننګ باندې همیش یو انرژي ورکړې ده، همیش یې په سیال لوبډلو او بالرانو باندې فشار راوستی دی. که تاسو 2014 کال هغه لوبه وګورئ چې د پاکستان د مخکښ فاست بالر عمر ګل خلاف هغه په شارجه کرکټ نړیوال لوبغالي کې په ورځنۍ سیالۍ کې کوم بیټینګ نندارې ته وړاندې کړی او 40 چټکې منډې جوړې کړې وې، له هغې څخه به تاسو ته معلومېږي چې رښتیا هم کریم صادق کابل کا سیواګ او دغه نوم نوموړي په ډېر ښه توګه باندې هم ترلاسه کړی و او هم یې ساتلی و. نو کریم صادق چې کومه فیصله کړې ده، د هغې فیصله کې موږ هغه ته راتلونکي ښه امیدونه لرو، ښه تمې ورته لرو او د هغه کورودانۍ و چې تقریبا 18 کاله نوموړي پروفیشنل یا مسلکي کرکټ د افغانستان لپاره وکړ. تر 2019 کال پورې د هغه وروستی نړیواله ورځنۍ او 50 اوریزه یا نړیوال لوبه و چې د زیمبابوې خلاف د افغانستان په استازیتوب باندې ترسره کړه او د هغې وروسته د ملي لوبډلې په ګټه باندې ونه لوبېده. کریم صادق په کورني کرکټ کې هم بهترینه لوبغاړی و،
ښه لوبېدلی و. 2018 کال شپږیزه که تاسو ته یادوي کریم صادق د هغې شپږیزې بهترینه لوبغاړی و چې هم یې وکټې ترلاسه کړې وې او هم یې رنزونه جوړ کړي وو. نو کریم صادق هغه لوبغاړی دی چې د افغانستان د کرکټ تاریخ لومړی تیزترینه او چټکه سیلیزه د همده په نوم ده چې په 22 بڼو باندې ترلاسه کړې وه. نو ډېرې زیاتې کارنامې د کریم صادق 2009 کال کې چې کله افغانستان په ساوت افریقا کې و او افغانستان په دغه لوبو کې 5م مقام ترلاسه کړ. په ډېر کم توپیر باندې افغانستان ونه کړه شو، نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. په هغه لوبو کې د افغانستان لپاره هغه تقریبا 14 وکټې ترلاسه کړې وې او له 400 څخه پورته منډې هغه ترلاسه کړې وې دغه ټورنمنټ کې د افغانستان لخوا مخکښ بیټسمین و. نو کریم صادق ته راتلونکي هم موږ تمه لرو چې د افغانستان د کرکټ بلا خدمت کوي. الله به د افغانستان په کرکټ کې انوالو کېږي، داخل کېږي به او د نور لوبغاړو په روزلو کې به برخه اخلي. خو کرکټ بورډ ته پکار دی چې وړاندې کرکټ بورډونو دغسې کارنامې دغسې کار نه کړی. پکار دی چې زمونږ داسې ټول مینوال رسنۍ او دغه راز د کرکټ بورډ چارواکي دوی باید د کرکټ ملي لوبغاړو درناوی وکړي، دوی ته دغسې چانسونه برابر کړي چې دوی له نړیوال کرکټ سره په ډېر عزت سره او ډېر احترام سره دوی مخه وکړي. دغسې پلیټفارمونه ورته پیدا کړي چې دوی وکړی شي نړیوال کرکټ سره چې څرنګه دوی غواړي هغسې مخه وکړي. نو په دې سره موږ د کریم صادق او د نورو هغه لوبغاړو چې راتلونکي کې د دې پلان لري چې نړیوال کرکټ سره مخه وکړي هم باید په خپله د تصمیم ونیسي او هم کرکټ بورډ باید دغسې چانسونه لوبغاړو ته برابر کړي، له دوی سره خبرې وکړي، له دوی سره ناستې وکړي. کوم لوبغاړي چې کرکټ یې تقریبا پای ته رسېدونکی دی هغوی سره خبرې وکړي او د هغوی په مشوره باندې هغوی ته داسې فرصتونه برابر کړي تر څو دوی چې څرنګه غواړي هغسې له نړیوال کرکټ سره مخه وکړي. ځکه دغه لوبغاړي یو شمېر نور لوبغاړي زموږ هغه لوبغاړي دي چې زموږ د کرکټ بنیادي لوبغاړي دي، اساسي لوبغاړي دي. د کرکټ ملي لوبډلې له تشکیل څخه تر اوسه پورې دوی له افغان لوبډلې سره مل دي او څرنګه چې کریم صادق مخه کوي په کار نه وه، خو کرکټ بورډ ته په کار دی چې نور لوبغاړي چې کوم را روان دي او هغوی راتلونکي کې ریټایرمنټ اخلي هغوی ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي، هم په کرکټ بورډ کې دننه هم د کرکټ بورډ نه بهر. زه زیاتره په دې باندې خبر یم چې زموږ زیاتره لوبغاړي خاص کر سینیر لوبغاړي چې لوبډلې څخه بهر دي هغوی زیاتره له فاینانشل یا مالي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. کرکټ بورډ باید د دوی پوښتنه وکړي، دوی ته ورشي، د دوی مشکلات وګوري او دوی ته یو ځانګړی فنډ برابر کړي، دوی ته ځانګړي زمینې د کار برابرې کړي تر څو دوی راتلونکي ته هیلهمن اوسي. نو زمونږ ویډیو نننۍ په همدې ځای پای ته رسېږي. انشاءالله له یو بلې ویډیو سره به ستاسو خدمت ته حاضرېږو. تر بیا مو له الله